السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاتہ. حامد و مصلی و بعد. یو محترم ورور پوښتنه کړې ده چې یاره یو پلار دی د خپلو بچو په منځ کې انصاف نه دی کړی او ځمکه یې پکې تقسیم کړي. نو که د پلار د مرګ نه وروسته پس چې دا چا سره ظلم شوی دی، یعنی ځمکه یا حصه ورته کمه میلاو شوې یا بله نوره څه حصه یې کمه ورکړې او دی دعوه کوي شي او که نه، یو خو زما د دې ګروپ د ټولو ملګرو په دغه درون حضور کې دا درخواست دی، کوم سوالونه چې ما جواب کړي وي نو که څوک هغه رنګې پوښتنه وکړي، تاسو خوښ یم پوښتنه ګورئ خیر دی. که هر چې یو ملګري ته دا اجازه ده چې هغه ما زړه چې کومه حل کړې استفتاء وي هغه فتوا دی خیر دی را نقل کوي او بس مطلب دا دی چې موږ به دغه نه لږ خلاص یو. ځکه هغې پسې زه اوس وګرځېدم پیدا مې نه کړه، نو بیا مجبوره شوم کتابونه مې پسې راواخیسته، نو 25 منټه په دې باندې خراب شي. نو د هغې د وجې نه خیر دی زموږ درخواست او سوال ستاسو په دغه کې دا دی حضور کې چې کوم ملګری داسې پوښتنه کوي چې تیاره جواب شوي وي، خیر دی بس همغه جواب بیا کوشش کوي، بس بیا یې په دې ګروپ کې نشر کوي، نو دا ملګري جواب به کېږي. صحیح ده. اوس به راشو جواب ته. یو محترم ورور پوښتنه کړې ده چې یاره زموږ مطلب یو پلار که د چا سره عادلانه تقسیم نه وي کړی، نو دا چې چا سره ظلم شوی دا دعوه کوی شي او که نه محترمه دا کار نشي کوی. پلار که په خپل صحت او ژوند د خپلو بچو په منځ کې خپله د ده چې کومه طریقه ده او د ده ملک دی هغه د بچو په منځ کې تقسیم کړی وي، بس همغه تقسیم د دوی په منځ کې نافذ دی، هغه هیڅوک هم نشي ماتوی. حتی که د دې بچو ور باندې قبضه راغله دا پلار هم بیرته رجوع پکې نشي کوی. هبه کې رجوع شته دی، خو که ذوی الارحامو ته هبه ورکړي او بیا په هغې کې رجوع نشته. دا وګوره. بهرحال اوس به پې خبره ټوله کوو. د زامنو په منځ کې تقسیم غیر عادلانه دا مکروه عمل دی، یعنی دا ناخوښه عمل دی، شریعت خوښ کړی نه دی. ځکه یو صحابي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خپل زوی راوسته، نعمان ابن بشیر. دا بشیر چې کوم دی والد صاحب رضی الله عنه د زوی نعمان، نو نعمان ابن بشیر خپل پلار بشیر رضی الله عنه دا راوسته رسول الله صلی الله علیه وسلم ته، یا رسول الله ما د خپل زوی ته یو غلام ورکړی دی. هغه ورته نور ته دې ورکړی وای نه، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل ما ته خزي ویل چې تلال شه رسول الله په دې باندې گواه کا. نو رسول الله دا عمل ناخوښه وګڼه، ورته پام کوه دا کار مه کوه، ځکه بیا به دا نور بچي وروسته وایي چې موږ سره دا احسان نه و کړی، دی د یو بچي سره کړی. لکه دا کار مکروه دی، شریعت ناخوښه کړی دی، خو که چا وکړو نو نافذ دی، بیا هغې کې هیڅ قسمه تغییر او تبدیل څوک نشي کوی. اوس درته پې زه حواله در کومه، حتی که دا پلار یې بیرته وغواړي چې هغوی پې قبضه وکړه، مال یې تقسیم کوه، حصې ټولو ته بېلې کړې او هر یو خپله حصه واخیسته، نو چې قبضه یې په خپله حصه واخیسته دا پلار هم پکې بیا رجوع نشي کوی. دا وګوره. ښه جي، اوس خبره دا ده چې تفضیل د بعضې اولادو بعضې نورو ته دا مکروه دی، خو لیکن که د فضیلت د وجې نه وي، یو زوی دینداره وي نو که هغه ته لږه زیاته حصه ورکړي خیر دی او دا نافظه ده. یا یو زوی د دې پلار مور خدمت ډیر زیات کوي او هغه ته لږه زیاته حصه ورکړي خیر دی، په دې باندې بیا شریعت کې هم ګناهګار نه دی، مکروه عمل هم بیا دا نه دی. دا ګوره د فتاوا شامی عبارت دی. فتاوا شامی کې وایي فی الخانیة لا باس بتفضیل بعض اولاده، وایي دې کې هیڅ باک نشته د سړی تفضیل د بعض اولادو کې بعض ته په بعض نور باندې مرتبه ورکړي. فی المحبت لانها عمل القلب، وایي ځکه دا د زړه خبره ده او دې کې سړي دغه نه دی. وکذا فی العطایا، دا وګوره عطایا دی ورکړي دي د پلار بالکل یو زوی ته ورکړي بل ته نه ورکړي بالکل، حتی تر دې پورې پلار کوي شي چې یو زوی مکمل د مال نه محرومه کی، ورته صح سرکشه ته خبره نه مني، تا ته مې 1 روپۍ هم در نه کړه ځه، بس هغه محروم بیا پاتې شو. خو په دا په شرط دا دی چې دې وخت کې به پلار صحتمند وي. ان لم يقصر به الاصرار وان قصدوه فسوى بينهم يعطي البنت كالابن، و زوی ته لور ته دومره حصہ ورکړه لکه زوی ته چې ورکوي هم صحیح ده، حالان کې د لور حصہ خو د زوی په نیمه ده، 2 لورګانې د یو زوی په اندازه میراث به وړي، خو لیکن که پلار روغ جوړي او لور ته دومره حصہ ورکړه چې څومره د زوی دا خیر دی. دا وګوره. دا وی عليه الفتوا، دا والا فتاوا شامی کې 5 جلد 690 صفحه کتاب الحبه. بحر الرائق څه وایي؟ بحر الرائق یکره تفضیل بعض الاولاد علی البعض، دا مکروه عمل دی، ځکه شریعت ناخوښه کړی. رسول الله صحابي ته ډېرې خبرې وکړې، نعمان ابن بشیر ته دا کار مه کوه، دا کار مکروه دی چې تفضیل د بعض اولاد علی البعض وشي فی الهبه حال الصحه الا لزیاده الفضل له فی الدین، بیا خیر دی. که یو زوی کې بیا څه کمال وي او بل زوی کې کمال نه وي، د دې کمال د وجې نه که زیات ورکړو بیا خیر دی. دا وګوره بحر الرائق کتاب الهبه جلد 1 صفحه 288.
اوس ګوره دا خبره مې چې درته وکړه چې پلار دوی ته د ځمکه تقسیم کړه او هغه زامنو قبضه هم کړه، بیا دا پلار تم د رجوع حق نشته دی. نو چې پلار ته په خپل د رجوع حق په ژوند نشته دی چې دا زامنو ته وایي بیرته راکړئ د ځمکې، نو بیا به دا یو ورور څنګه د بل ورور باندې دعوه وکړي چې ما ته حق کم ملاو شوی. دا ګوره فتاوا هندیه وایي، هندیه یعنی عالمگیریه فتاوی لیس له حق الرجوع بعد تسلیم فی ذوی الرحم. دا وګوره فی ذی الرحم، فی ذی الرحم لیس له نشته د دې پلار د پاره حق الرجوع چې د رجوع کی بعد التسلیم، خو چې دا شی زامنو ته سپارلې وغي قبضه کړي. خلاصه د خبره دا شو چې پلار ته دا حق شریعت ور کړي. بهرحال پدې کې د مجلد